د ایران ټول انسانیت، مسلمانی او ګاونډیتوب دې ویډیو کې وګورئ. هغه انځور چې غوغا یې جوړه کړه او هغه چیغه چې زړونه یې ولړزول. د دې هر څه لپاره دا ویډیو وګورئ او شیر یې هم کړئ چې ایران پلوه افغانان پرې هم خبر شي. چې څومره سخت زړه لرونکی انسان هم وي، دا انځور به یې زړه ولړزوي. دې انځور کې ښکاري چې له سوځېدلي موټر یو افغان کډوال ډېر بد حالت کې روغتون کې بستر دی او په همدې حال کې ورته عبدالغفور لیوال د افغانستان سفیر هم راغلی دی او مریض لاس کې زولنې ښکاري، پښه یې هم پلستر ښکاري چې دا انځور د انسان زړه درزوي. خلکو سفیر ته پیغور ورکړی چې سفیر وړوند دی که ایران سپین سترګې باندې خپل ظلم او بدمعاشي کوي. او همداسې جار عبدالرحیمزي لیکلی دی چې له افغانانو ډک موټر باندې متعصبو او وحشي ایرانیانو ډزې وکړلې. ټول موټر اور واخیست او پکې ناست افغانان ستی پتی شول. سوځېدونکو افغانانو چغې ووهلې چې کمیاب یار کې سوختم، یعنې لږ اوبه راوړئ چې وسوځېدلم. دومره څوک نه و چې یو څاڅکی اوبه ویسي او یا یې دا اور له سره مړ کړي. میاشت مخکې ژوندي افغانان سیند کې وغورځول چې تر اوسه هم لا مړي ژوندي نه دي معلوم. دا به هماغه ایران وي کنه چې میرویس نیکه ورته ګرګین سره له ملګرو له تیغه تیر کړ. دا به هماغه ایران وي چې د وخت پاچای شاه حسین صوفي خپل تاج راواخیست او د شاه محمود هوتک په پښو کې کېښود. دا به هماغه ایران وي چې لږ نیغ شو ټول افغانانو پښتون، تاجک، ازبک، هزاره او نور سره په یو غږ راپورته شول او د ملا محمد عمر ملا یې وتړله او لوی ملا صاحب هم نازواني ونه کړله. ورته وویل چې سم به شئ، که نه ولا کرانه تهران کې هم خلاص شئ. نو دا 20 کاله یې شور هم ونه واهه. ایرانه موږ هماغه افغانان یو، فرق نه کوي چې مشر مو میرویس نیکه، شاه محمود هوتک، ملا محمد عمر او اشرف غني دی. راځئ چې یو کار وکړو چې سر له ننه د ایراني تومنو کارول بند کړو، د ایراني توکو پیر او پلورل بند کړو او د ایران سفارت د احتجاج په ډول وروتړو. زموږ سفارت والا خو هسې هم خدای جل جلاله بخلی، چونګې هم له خولې نه وځي. درنو لیدونکو ډېره مننه چې ویډیو م تر اخره ولیدله. که ویډیو مو خوښه شوي وي لایک کړئ او که غواړئ زموږ نورې ویډیوګانې هم وګورئ، زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. او که د ایران د داسې ظالمانه کار په اړه او یا هم د جار عبدالرحیمزي د دې لیکنې په اړه کوم نظر لرئ، زموږ سره یې شریک کړئ. تر بلې ویډیو په لوی او بخښونکي خدای مو سپارم. د خدای په امان.